بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د شخصیت ثوابي باره کې مونږه مخکې څو ویډیوګانې کړي دي هغه هم چینل باندې شته تاسو یې کتلی شئ د نن ویډیو هم د شخصیت ثوابي باره کې ده خو دا د سیاستوالو سیاستدانانو باره کې ده او په ترتیب باندې د 1988 1988 د الیکشن نه والی تر 13 الیکشنه پورې چې چا د ثوابای نه د کامي سملای حلقه ګټلې ده ایمنې جوړ شوی دی نه د غي ذکر وکاو نو چې په ترتیب باندې نه د بندا ذهن ته خبره خبره شي نو د 1988 په الیکشن کې ثوابای کې د قومي سملای یو حلقه وا او دغه حلقې نه عبدالخالق د ام پی شو هغه کامیاب شو نه عبدالخالق ویل شي چې د ثوابای نو بلکې د مردان سره تعلق لرو خو ام پی دله د دې حلقې نه ټیکټ ورکړو نو د الیکشن ګټلو او په دویم نمبر باندې راغلو مولوی حمدالله جمعیت علماء اسلام په بل الیکشن کې د 90 په الیکشن کې چې کله بیا الیکشن وشو نو د ان پی نه حاجی رحمان الله کاکا ولاړو حاجی رحمان الله کاکا چې موږ مخکې ذکر کړی دی تا حیات د ان پی صدر رضی الله ثوابای او چې درکمې پوری ژوند دی نو یو باسره سره او ان پی په دې ضلع کې دغه موټی کې و د هغه صوبېری د ایمنې جوړ شو او د دین علاوه د غزوې بیا هم ام پی جوړ شو نو امیر رحمان خان د ضلع ثوابای ناظم اعلام پاتې شوی دی او نن سبا هغه د ان پی د ضلع ثوابای صدر دی اگر چې هغه په ملک نشته بیرونی ملک دی نو د دې الیکشن کې چې رحمان الله کاکا کوم الیکشن وکړ د 19 په دې کې په دویم نمبر رنر اپ چې کوم راغلو نو هغه سلیم خانو په 93 الیکشن کې یو پیریتا بیا رحمان الله کاکا ولاړو ورته په بل سایډ نه جمعیت علماء اسلام قاضي فضل الله ولاړو نو قاضي فضل الله د امریکا وګټل او رحمان الله کاکا دې پیری پاتې راغی قاضي فضل الله د وړو پیلاور کلی سره تعلق لرو او په یو وخت کې هغه یو طرف ته د مدرسې نه فاضل عالم او بل طرف ته هغه دنیوي تعلیم حاصل کړو نو د هغه د وجې نه ډیر خو په انګریزي ژبه په عربی ژبه په اردو په پښتو باندې راغورو نو ویل شي چې د بغټه کې د تقریرونو ډیر غټ رول پلی کړو چې هغه یو ښه مقرر نن سبا په امریکا کې مقیم دی او چې کله هم راشي دلته خپل کلي ته وطن ته د خلکو له سره ملاوېدو لزي او دغه باره کې ویلی شي چې هغه سره په یو نشست کې خلک دغه نه متاثره کېږي مطلب دا دی ساده الفاظو کې یو قابل سړی دی نو د 97 په الیکشن کې چې 1997 کې کوم الیکشن و نو په دې کې بیا یو پیری د رحمان الله کاکا الیکشن وګټو او چې کم سړی رنر پراغې نه غنه مسلم لیگ نون افتخار خانو افتخار خان چې جنډي کلی سره تعلق لري د حاجی عبدالمستان خان زیره حاجی عبدالمستان خان د ذوالفقار علی بټو په دور کې د پښتونخوا حکومت کې وزیر پاتې شوی او دا په ثوابای کې مشهور نامستان پلازا هم د دی ده او انډسټریالیست فیملی دا سو کارخانې هم ځای په ځای باندې په شته ګدون کې یو ځای بل ځای نو دغه افتخار خان تر ډیره وخت پورې د مسلم لیگ نون د ثوابای صدر هم پاتې شوی دی خو په دغه معرکه کې د الیکشن په دې میدان کې همیش لپاره پاتې راغلی دی او چېرې هم د کامي سملای یا صوبایي سملای سیټه د دې د کور نه چا نه دی ګټلی دې نه پس چې کله د 2002 الیکشن و نو د مشرف دور او په دغه وخت کې ثوابای کې د یوې حلقې نه دوه حلقې شوې چې کله دوه حلقې شوې دا ان بار او ان تیرا وه نو دا دور کې چې د کوم مذهبي پارټۍ وي نه د اتحاد او ام ام ای راغی نو د ان بار نه د انتیرانا خلیل مخلص کامیاب شو خلیل مخلص ته کوټې کړیو او په ثوابای په پای روډ باندې دارالعلوم سعیدیه کوټه یو مدرسه ده د دې مدرسې محتمم هم دی نو د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري او د 15 کاله بیا ایمنیو د دې بلې حلقې نه د انبارانا عثمان ایډوکیټ کامیاب شو او هغه ایمنیو هغه جماعت اسلامي سره تعلق لري او د پنځپیر کلیو او ایډوکیټو نو دا دواړه چې کومونو دا د دې مخکې چې دا موږ ذکر کړل نه دا د انفلوئنشل فیملیز والا خلکو خو د قاضي فضل الله نه علاوه دا دواړه چې کومو د میډل کلاس دواړه زمونږ په شان داسې عام خلکو د هغې نه د خپل سټرګل یې کړی دی سیلف میډ دې دور دی ځای ته یې ځان راورسو چې خپلې پارټۍ په اعتماد وکړو ټیکټ یې وله ورکړو او هغه ټایم کې د افغانستان باندې چې امریکې حمله کړې وه نو داسې فضا جوړه شوې وه چې مذهبي پارټو طرف ته د خلکو روجان و دی یې ووټ ورکړو دی برې ترلاسه کړو د 2008 په الیکشن کې انجینیر عثمان ترکای او بل طرف ته د ولاړ اسفندیار خان انجینیر عثمان ترکای د ترکای خاندان په بیزل باندې په الیکشن ته پدې کې راووتل او د ترکای کلیو او بیا دغه کورنا په دغه وخت کې شهرام ترکای د ثوابای ناظم اعلام نو چې کله الیکشن وشو نو اسفندیار خان چې ولاړ اسفندیار خان خو د ان پی مشر دی یو غټ لیډر وندل کې هغه اپسیټ چې ورته وي نه هغه کار وشو او انجینیر عثمان ترکای د ان پی مشر اسفندیار خان لا په لګوټونو مو خو شکست ول ورکو په هغه ثوابای کې چې هغه ته بچا خان او ان پی دویم کور ویلیو او د رزرو په هغه لکمان دي چې هغه د ان پی ګډ ورته ویل شي او د دې نه پس دغه ترکای خاندان چې د ترکای فیملی دی په شاونه کتل او هغه اوس نن د ثوابای
د ټولو مضبوط سیاسي خاندان دی. نو د دې بلې حلقې نه پرویز اډوکیټ د ANP چې کوم هغه الیکشن وګټو. پرویز اډوکیټ د ټانکوي کلی سره تعلق لري. د دې نه مخکې چې الیکشن نو کړی نه هغه نه پس په الیکشن ته ودرېد. دغه یو پیری ته ودرېد. پرویز اډوکیټ هم د قاضي فضل الله په شان ډیر ښه مقرر او په تقریر کولو په وخت کې به هغه جذباتي شو او په جړا بشو. خلک به ځان سره جذباتي کړل، په جړا بشو. دا چې کوم نه په خلکو باندې ویو هغه چې جادو کې دا ذکر به وکړو. او د دې صرف دا نه بلکې دا غي نه پس چې کله پرویز اډوکیټ کامیاب شو، MNA شو او اسمبلی ته لاړ، نو الته به اسمبلی کې به هم ډیر ښه تقریرونه کول. نو دا ښه خبره ده ځکه چې د صوابۍ له طرف نه تر ډیره وخته پورې په اسمبلی کې داسې MNAs پاتې شو چې هغوی بخښنه کولاوله که نه. پرویز اډوکیټ ته رانر راغی محمد نعیم د پاکستان پیپلز پارټۍ. د دې نه پس چې کله د 2013 الیکشن وشو، نو د 2013 په الیکشن کې د قومي اسمبلی د یوې حلقې نه عقیب الله MNA شو چې د اسد کیسر سپیکر صاحب چې دی نه د هغه ورور. په اکچوال کې چې کله الیکشن وشو نو اسد کیسر د دواړو حلقو نه صوبایي ته هم ولاړو او قومي ته هم ولاړو. نو پاکستان تحریک انصاف چې کله ډیر سیټونه وګټل نو اسد کیسر خپل دواړه سیټونه وګټل. نو بیا هغه خپل صوبایي اسمبلی سیټ ځان سره کېښود، د قومي اسمبلی هغه پرېښود. چې هغه کله پرېښود په هغې باندې ضمني الیکشن وشو نو هغه عقیب الله وګټو. عقیب الله د اسد کیسر رور دی. نو اسد کیسر چې هغې نه پس د صوبایي اسمبلی سپیکر ته جوړ شو. نو د دې نه مخکې څو پېرې ته په صوبایي اسمبلو کې د صوابۍ نه وزیران پاتې شوي وو، لکه چې څنګه وزیر جنګلاتو عنایت الله خان، وزیر خوراک غفور خان جدونه او وزیر جیل خانجاتو د مرغوب زین محمد کاکا، وزیر زکات او عشر او زرشید اډوکیټ د مانی رای. نو دا وزیران پاتې شوي، خو سپیکر یوه اهمه عهده ده، امپورټنټ پوسټ دی. دا په صوابۍ ته په ډېر وخت پس چېرته یو دومره اهمه څوکۍ ورکړې شوه. نو سپیکر صاحب 15 کاله په دغه باندې پاتې شو. او چې کله نیکسټ الیکشن وشو نو په نیکسټ الیکشن کې اسد کیسر بیا یو پیری د MNA شو او دې پیری د صوبایي اسمبلی هغه سیټ چې دی هغه پرېښود او د قومي اسمبلی سیټ ځان سره وساتو. نو د قومي اسمبلی سیټ ځان سره وساتو او په قومي اسمبلی کې سپیکر شو، ځکه چې په مرکز کې د PTI حکومت جوړ شو. نو دا د صوابۍ لپاره په دغه ټیم کې چې د صوابۍ یو سیاستدان د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په کرسۍ باندې ناست دی، نو یو اهمه او د فخر خبره وه. او په دغه وخت کې هغه عقیب الله چې په تیر کې MNA و دې بیرې MPA شو. نو مونږ اوس چې دا د دې سمرایز کوو، نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې اوس په صوابۍ کې موجوده وخت کې د سپیکر صاحب کورنۍ او ترکای فیملي چې کومه ده نه هغوی مضبوط خاندانونه دي او هغوی سره په خپلو حلقو کې مقابله کول ګرانه خبره ده. نو او دواړه خاندانونه اوس په دې وخت کې په PTI کې دي. اوس که موږ د پارټي وایز د دې ټول سمري بیانو او سم اپ کوو، نو هغه داسې ده چې همیش دپاره د صوابۍ د حلقو نه تقریبا ANP کامیاب شوی دی یا جمعیت کامیاب شوی دی، نو PTI پکې اوس کامیاب شوي دي. نو که موږ په ټولو باندې نظر وزغلو نو په صوبایي حلقو باندې داسې شوي دي چې څو پیرې ته به مسلم لیگ والا ګټلې ده، خو مسلم لیگ دلته کې د قومي اسمبلی چرې سیټ نه دی ګټلی. دغه شان پاکستان پیپلز پارټي په صوابۍ کې چرې مضبوطه نه وه او نه مضبوطه ده اوس. نو دا دواړه غټې پارټۍ دي د ملک په لیول باندې، خو په صوابۍ کې د دې هغه جړې مضبوطې نه دي. نو اخو با چې د دې ضلع کې کم د دې مشران دي د دې پارټو هغوی ته به پته وي چې څه ریزنز دي، وټ ایور د ریزنز، خو خبره هم داسې ده. نو دا د دې سیاستدانانو باره کې د صوابۍ د ریسو الیکشنو باره کې داسې لنډه غونډه کې تاریخي ویډیو د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.